سلامونه ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربه اسرار خان خلیل خپل پروګرام بازار خوندونه ستاسو په خدمت کې د کراچۍ نه وړاندې کوم. دا پروګرام به تاسو ته مختلف ښارونو پېښور، کویټه، اسلام آباد، سوات، مردان، باجوړ او کابل، جلال آباد هم ستاسو په خدمت کې مونږ وړاندې کوو. نن موږ موجود یو په کراچۍ ښار کې مین سپر هایوے باندې الاسف سکویر چې نامه سوراب ګوټ هم ده. دا غزي فوډ چې کوم دی خوراکونه سپیشلی افغاني پلاو او سیخان او کړایانې ډېر زیات خلک خوښوي. موږ به تاسو ته ښیو چې آخر څه وجه ده چې دا خوراک د خلکو دومره زیات خوښ دی. نو راځئ موږ سره چې د دې خوراک باره کې موږ هغه رسټورانټ ته لاړ شو، خوړل ته نه د دې باره کې معلومات او دا څنګه جوړوي، کومې مسالې استعمالوي چې د دې دا خوند چې دی هغه د خلکو ډېر زیات خوښ دی. کتونکو مونږ په آصف سکویر کې را دننه شوي یو، یعنې کې سوراب ګوټ کې. او دې وخت کې مونږ په سوراب ګوټ بازار کې چې دی ټول نه ړومبی خو به مونږ دلته راغلي یو. دا فروټ چاټ دی، دا ښیي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څه دی؟ دا فروټ چاټ دی. او دا څوک جوړوي؟ دا زه خپله جوړوم. خود یې جوړوي؟ او څه پکې اچوي؟ په دې کې کیله ده، انګور دی او انار دی، سیب دی اور خټکی دی، په دې کې شیدې دی اور د دې خپل کم چې کریم راځي هغه کریم دی. نو بیا دا مونږ جوړو، میکسوو یې، د هغه بعد شیدې اچو ورته، بیا د عوام دپاره یې مونږ راباسو. ټوټل فرش فروټس په دې کې دي؟ او انشاءالله دا فریش دی. حاجي دا فرش فروټ چاټ او ډېر ښکلی غونته کې ښکاري. د دې کلرفل وګورئ، یعنې کې دې کې ټوټل میوهجات، کیله شوه، سیب شو، انګور شو، انار دی اور ورسره چې دی دا څه دي؟ دا میلچي دي، سیوی؟ دا جیلی ده، د دې پر سر باندې دا کم چې ده دا جیلی ده، دا سور کلر کې چې کم ده. او بیا دا نور چې بیا دی دا کم چې دی دا سیویا ده، دې ته سیویا وایي. سیویا ده. نو دا مختلف کلرفل ډېر ښکلې غونته کې او بهترین، یعنې کې چې سړي زړه کوي چې ویې خورمه. یو کپ خو موږ له جوړ کړه. او انشاءالله ګورئ جي دا بالکل ډېر خوند کوي. ما ته خو ډېر ښکلی غونته ښکاري. دا خو چې زه اوس وخورمه نو زه به پوه شم چې د دې خوند څنګه. الاسف سکویر کې بالکل مین الاسف سکویر سوراب ګوټ باندې به چې تاسو راشي نو دلته دا فروټ چاټ چې دی دا بالکل ملاویږي. د پاسه به دا جیلی میلی، ها دا جیلی غونته کې اچھا کلر راشي. دا څه دي؟ دا وربزا شربت ته د دې نه لال شربت او سور شربت مې واچولو. او دا کومیل دی، کومیل یو رنګه شیدې دي، دا هغه کومیل دی. کومیل د پاسه حاجي چاکلیټ فلیور، سپیشلی چاکلیټ. اکثر ماشومان چې دی او دا خو ډېر زیات خوږ نه شي. خامخا دلته کم چې پښتانه دي هغه زیات خوږ شی خوښوي. پښتانه اصل کې خود هم خواږه دي که نه ځکه او ډېر داسې ده. ښه جي پښتانه خبره. جي فروټ چاټ د دې د کلر وګورئ تاسو که نه. او یعنې کې ټوټل آل فروټس چې کوم سیزن کې دې وخت کې په موسم کې دستیاب دي ټول په دې کې اچولي دي. د پاسه بیا مینچي او د جیلی ده اور ورسره کومیل اور ټوټل روح افزا چاکلیټ جیلی. چې زړه لمر په غرو ډوبېږي ګلسنه مې بیا دیدن راوړه لمر ډوبېږي د غرو د ساه مې. چې زړه لمر په غرو ډوبېږي ګلسنه مې بیا دیدن راوړه لمر ډوبېږي د غرو د ساه. السلام علیکم. هندوانه شربت دی، څنګه جوړوي؟ دې کې څه اچوي؟ دې کې روح افزا ده او هندوانه ده. صرف روح افزا او هندوانه؟ او دا چینی پخوو، چینی ورچو، چینی او روح افزا مکس کوو او په هغې کې بیا هندوانه داسې کټ کوو، شربت جوړو. جوړ کړه. دا د هندوانه کټ کولو چې کوم سټایل یو ښکلی غونته کې چې شیف دی که نه، زما خیال کې د هغه سپیډ هم دومره نه یې
دا دومره پریکټس غواړي او بالکل پرفیکټ چې دی یو پیسونو باندې دا کټ کو مزید کټ کا دا خو بس خپله طریقې غواړي. څومره موده دی وشو؟ دا کم از کم یو کال مې کېږي. په کال کې دی بیا یعنې کې کټینګ مټینګ زده کړی دی سمه ده. ښه جي دا هندوانه او دا هندوانه د کوم علاقې ده؟ دا هندوانه د سوی ده. سوی پاکستان د بلوچستان هندوانه ده. دا او دلته چې دی دا په دې کې اوبه چینی اور چې دی چینی باقاعده دی پخږي بیا هغې نه بعد چې دی دې کې دا هندوانه واچوي او برف هم پکې اچولی یخوال لپاره اور دا به څه ټرای کوو. ट्राई को बिल्कुल ट्राई कर ډېر زیات خوند لکه چې بالکل د روجې میاشي او که نه او که نه د روجې میاشت والا خوند دی ولې چې په دې کې لال شربت افزا او میکس چې وایي زما خیال کې دا کلیجي ده. سلام کلیجي ده بالکل او کلیجي دا څه شي کلیجي ده؟ د چرګانو کلیجي. د چرګانو کلیجي د چرګانو کلیجي په دې کې څه ساچې څنګه مسالې دې کې مسالې دي کلیجي ځان ته مسالې دي یعنې ادرک ده او اوږه ده او زیره ده نور داسې نورې مسالې دي بلال مساله ورته وایي خاص د کلیجي دي مسالې خود یې جوړې مساله ورته خود اچې او هر څه خپله اچوم روزانه څومره خرڅوې څومره روزانه بس 15 کیلو 6 کیلو داسې او د چرګې کلیجي ده او چرګان کلیجي چرګانو کلیجي ده لکه جوړ کړه لغونته کې فرای مرای صحیح ده بالکل چرګانو کلیجي اور بیا یې کې مسالې دي لسن دی ادرک دی سور مرچکې دی ګرم مساله ده شنه مرچکې غوړي په کراچۍ کې چې کوم سټریټ فوډ دی په روډانو باندې په سړکونو باندې چې کوم نارمل کم عام خلک چې دی غریب خلک چې دی مزدور طبقه خلک هغه چې کوم فروټ خوري اکثر په هغې کې دا ډېر زیات د خلکو خوږېږي خوښ دی ولې چې یو خو د دې ریټ چې دی ډېر مناسب دی او خوند چې دی هغه ډېر زیات مزېدار غونته کي نو اوس به مونږ ټرای هم وکړو دا وګورئ بالکل کلر ډېر مزېدار دی بالکل سړی وایي چې بالکل یې وخورم او زه به دا ټرای کوم او دا چپاتي ورسره ده چپاتي به دلته کېدو دا به مونږ ټرای کوو نو کلیجي دا کلیجي سره چې کوم دی دا مساله چې دی که نه مساله اصل شی د دې دا مساله څه اوریجنل دا وګوره پیور دود دود په دې کې څه ساتي دی چې بادام راچو بادام ورته واړه کو پیستیا کو راچوي او دودي دې کې چې بادام پیستا ملای او صحیح شو دود اور پکیر کې بس دود وي هغه چې کوم دی لږ ذایقه غوندې شي چاولې شي ذایقه ماشاءالله ښه زبردسته ذایقه دی ګراکانې ماشاءالله ښه پسند دی نو دا تاسو کله جوړوئ دا خو تقریبا چې به مونږ 3 کاله وشو دلته په دغه ځای باندې ولاړ یو نه چې دا اوس خو دا روړي دي کور نه دی تیار کړی دی کور نه دی روړي دي او تیار کړي دي دلته که نه صرف یخی او خلکو له یې ورکې نو دا څه ټایم جوړوئ دا خو ماشاءالله بس مونږ تقریبا 2 بجې تیار کړو راوځو تقریبا د شپې 12 یوه بجه پورې ولاړ وو تازه مال جوړو بس دلته یخو خلکو ته څومره ساعت لګي د دې په جوړولو کې څومره ساعت تقریبا یو 2 نیمه غنټې لګي 2 نیمه غنټه کې چې دی دا کیر تیاریږي او کیر سره د دې بیا دا دود والا بوتل سپیشل دود ته په پښتو کې څه دود ته په پښتو کې شودې وایي شودو والا بوتل او بوتل ته په پښتو کې څه بوتل ته په بوتل کې شیشه والا بوتل دی دا بوتل ته بوتل وایي
بوتل وای نو دا د شیشه والا بوتل بوتل ته بوتل وایي او دود ته چې د شوده وایي نو شوده والا بوتل او دا چې دا کیر دا موږ ټرای کوو د وخت کې دا کیر او د پاسه کوپرا کلرفول نازک او خوند راکوي امید لرم هیله لرم چې تاسو له زما دا چې کوم خوند دی په دې باندې به تاسو هم پوهېږئ انشاءالله واو خوند یې وکړو ماشاءالله ماشاءالله سوپر Oh, one more. خراب غوټ کې او مونږ چې رالو نو کوشش مو وکړو چې دلته چې کوم نور خوندونه دي د بازار هغه مونږ دلته وګورو نو زه خپله غونډه کې زموږ فوډ دی چې نوم یې دی چپلی کباب په المین الاسف سکویر کې چپلی کباب دلته السلام علیکم وعلیکم السلام څه نام یې ده زما تاج نوم ده تاج کله نه دا کار کې چپلی کباب کله نه جوړې کله نه دې زده کړی دی تقریبا 3-4 سال کېږي 3 څلور کاره کېږي څه په دې کې اچوي یکې اناردانه راځي زیره دھنیا او بیسن راځي او مکئی آټا راځي دی کې او قیمه پیاز دا شیان راځي او غوښه چې دی قیمه دا د غواوي د غوا یا د میخې وي د میخې دی مطلب صفا قیمه ده صفا قیمه او نو دا کباب اور بیا دې کې څه انډو والا هم جوړوي هغه څنګه پکې انډې اچوي هغه کې انډه اچول کېږي چا آرډر یې هغه به اچوو چا آرډر نه هغه داس نه اچوو استاد تاج موږ سره موجود دی په الاسف سکویر کې چپلی کباب چې دی د دې د لاس دلته ډېر خلک راځي خوند یې اخلي او ډېر زیات خوښوي نو استاد ته به وایو چې موږ لپاره یو خو چې قیمت جوړه کړې ښه مزیدار مسالې والا او بیا موږ له یو کباب جوړ صحیح دی سمه ده استاد تاج چې دی کباب چې دی هغه مساله وغیره دې کې واچوله او دا کمې مسالې دي په دې کې دغه اناردانه ده دھنیا ده زیره ده او کټر مرچ دي شنه مرچ دي او سره بیسن وړو دي جوار وړو ټولې مسالې پکې واچولې قیمه ده او کباب پې واچولو او دا چې دی دا پیور غوړي دي یا هغه ډله ده دا د غوړي ډل دي چربي استعمال چربي ولې هغه کې چې دا کباب سپیشل راځي خوږ راځي کباب او اصل دا شی چې دا کنه د کې ډېر خوږ راځي په دې نور غوړو کې دا کنه دا چپلی کباب نه کی صحیح نه جوړیږي مزه نه هغه خاجي سپیشلی چې د چپلی کباب یو داسې ډش دی کنه زمونږه چې دا صرف او صرف په ډلو کې یعنی کې په چربي کې پخېږي او د دې خوند هم عمده ده چې دا په چربي کې پوخ شي که دا غوړو کې پوخ کړي نو د دې هغه بیا خوند نه چې کم پکار دی همداسې ده بالکل خاجي بالکل او دلته کبابونه چې دی بالکل چپلی کباب تیار دی او دلته راغلی دی چپلی کباب او ورسره د کنداري نان هم دي او بیا ورسره مونږ چې دی د هندوانه د بلوچستان هندوانه دا هم دلته هغې مونږ اخلي مونږ به ټرای کوو ورسره سلاد هم دی چټني ده د ټماټر او مسالې او پیاز ټماټر چټني دا چې دی دا هم ورسره ده لومبه به زه کنداري نان سره بیا دا زه چپلی کباب مساله شنه مساله بالکل دا وګورئ دا اور دې سره Look there. Awesome. خوند یې وکړو فل جوسي چټني مزیداره چټني ټماټرو مسالې پکې چورلي ډېر زیات ډېر ښکلی غونته کېږي د دې چې کوم ټیکسچر دی خوند دی زه تاسو نشم بیانولی
زه هیله لرم چې زمونږ دا لومړی پروګرام ستاسو به خامخا خوښ شوي یې انشاءالله په بل پروګرام کې به دوباره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې خپل قربا اسرار خان له اجازت ورکوي الله په امان چې یاره مناسب دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیلو ټلویزیون یوټیوب چینل درسره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای شي